حسدګر انسان ګره نه کامیابی. معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه د هر سړي پر رضا کولو باندې قادر یم، مگر کوم کس چې د نعمت په وجه حسد کوي داغه پر رضا کولو باندې قادر نه یم، ځکه دا حسد کوونکی صرف بدی باندې خوشالېږي چې دا نعمت د بل کس نه چې کوم نه غزایل شي. نو حسد داسې یو بیماری ده چې حسدګر انسان ګره الله نه کامیابی. او یو شاعر وایي کنه كل العداوة قد يرجى ازالتها الا عداوة من عادك من حسد. د هر دشمنی ختمېدلو امید شته، مگر کوم دشمنی چې د حسد په وجه پیدا شوی وي نو د دې د ختمېدلو امید هغه نشته دی. او دا حسدګر انسان ګره دا الله په خپل باندې چې کوم نه دا په دغه کې هغه امتحان کې او بدی کې چې کوم نه الله راګیر کې. حسدګر انسان ګره همیشه لپاره ذلیل دی. علامه ابن حجر رحمت الله علیه دا واقعا نقل کړی دا. دارنګي امام غزالی رحمت الله علیه هم دا احیاء العلوم کې دا واقعا نقل کړی دا. یو نیک عمل انسان او دیندار سره او دا سره به هر وخت به د بادشاہ دربار ته براتلو، بادشاہ سره به چې کوم روزانه به ناستو او دې سړی بادشاہ ته به دا نصیحت وکوم نیکی کوم کو سره داغه د نیکی په وجه احسان کوم، او چې څوک بدی کوي وای دا بدی دې لپاره خپل ما چې کوم داغه کافر پورا ده. نو یو جاهل انسان داغه په ځړ کې دا حسد پیراش هغه دا ویل چې دا اونې نه چې دا نیک سره راځي او بادشاہ ته چې کوم دا ډیر مقرب دا ډیر محبوب دی، نو دې ظالم او چې کوم حسد ور سره پیدا کو او دغه د قتلولو لپاره یې باندې جوړ کړل. نو بادشاہ ته دا شیطانی چغلخوري وکړل چې دا تا ته کوم کس دا راځي او دا وصیت نصیحت درته کوي او هغه دا وایي چې د بادشاہ د خولې نه چې کوم داغه ګنده بوی زی. بادشاہ ورته ویل چې ما ته بسنګ دا پته ولګي چې ته باندې خبره کې رښتونه دا ورته وین وای د دې نه نشانه دارا وای چې کله ته را سړې ځان ته وروغاړي نو هغه با دا خله به چې کوم نه پوز را پټه کی بری منی بخپل لاس وکینی د دې لپاره چې ستاره خولي هغه بدبوئی چې کوم هغه محسوس نه کی. بادشاہ د ته ویل ډیره خطر لار شو وس زبر دې تحقیق وکم معلومات به وکم. بیا را جاهل انسان حسد کوون کې کس و چې کله د بادشاہ د دربار نه راوته نو دینه سړی ته راغله او د خوراک دعوت ورته ورکړو. و چې کله دې کور ته ځان سره بوتلو د خوراک د پاره نو هغه خوراک چې کوم نه دو اوګه چې کوم نه غډیره واچوله دینه سړی چې کوم دا دعوت قبول کو خوراکي وکړلو، لیکن هغه د خلینه چې کوم هغه د اوږي هغه بویتلو. بیا په سبا باندې چې کله دا بادشاہ دربار لراغلی نو بادشاہ د ته ویل چې تراشه بادشاہ ول ورغل بادشاہ خواله دا سړی ورغلی دا نه کومه سړی ورغلی. نو چې کله ورته ورغلی دا نه کومه سړی د بادشاہ ته دغه نصیحت کوي بادشاہ سي نیکی کوم کې سره داغه د نیکی په وجه احسان کوم او چې څوک بدی کوي نو دا بدی د لپاره پورا ده. بادشاہ ته ویل چې ته زما خواته لګرانځ دیشه و چې کله دا بادشاہ ته ورنږدې شولو نو د خپل خلما چې کوم خپل لاس هغه کې خصلو او دې لپاره چې بادشاہ ته د نیو کې هغه بدبوئی چې کوم هغه ورنشي. بادشاہ چې دا حرکت ولید نو د ځان سره سوچ وکړ په ځل کې ویل چې یاره ما ته چې هغه پلاني کس خبره کړې د په باره کې هغه خبره هو چې کوم هغه هورشته شو هغه هورشته ویلې دي. درې بادشاہ عادت بداو چې د بعد چا د پاره سخت ولیکو نو باغی کې به داغه د کس د پاره ډیر انعام او روپۍ لیکلې وي. نو بادشاہ د لپاره یو خط ولیکو او باندې خط کې بادشاہ خپل یو عامل چې کوم هغه یو بل مرګریو لري بادشاہ نو هغه د خط ورورې کو په خط کې دا لیکلو و چې کله تا ته دا سړی چې کوم دا خط راوړي او دا درش دا خط وانه نو دنه چې کوم دا سر باندې کټ کې پوسټه کې به وباسي او پوسټه کې به واپس و ایمان براولېږي. بادشاہ باندې خط باندې مو خور ولګو او دته ورکړل او
ورته ویل چې دا پلاني ځای کې زما ملګری دی او دا هغه لویسن. نو دیني سړی چې کله د باچا دا خط راواغستلو بهر وته هغه حسد کون کې سړی جاهل سړی دا ورسره مخامخ پوښتنه وکړه چې دا خط د څه شي دی. دا ورته چې دا باچا زما لپاره انعام ولیکل. هغه ورته دا مال راکا زګه د دې حسد کون کې دا پتا و چې باچا چاته خط ورکې نو باندې کې د دې کس لپاره ډیر انعام لیکل وي نو زګه ورنه واغستلو. دیني سړی چې کوم دی جاهل ته د حسد کون کې دا خط ورکړل. نو چې کله دا حسد کون کې لاړل او دا خط هغه سړی له ورکو هغه بل سړی د باچا مرګ هغه له ورکو. نو چې کله هغه خط کلاو کړلو نو هغه چې رب دې خط کې دا لیکلي دي چې دا تعالی کم سړی راشي د سره دا خط د سر کټکم سرمن ته وباسو سرمن مال به له بوسو ډک مال راوړل. نو دوی ورته چې یاره د الله نویر کې دا خط زما مبارک نه نه خیر دې مال له شته مهلت راکم چې زلار شم باچا نه دې معلومات وکم. ناغه ورته ویل چې نه د باچا خط چې کوم ناغه واپس کول دانشته دي. نو دغه سړی چې کوم د حسدګری راونیو او هغه نه سر کټ کړل سرمنی ته ویسلا د بوسن ډکړل. نو په سباله ما چې کوم نه هغه نیک سړی چې هغه راغلی او دا سرمنی چې کوم نه هغه باچا ته واپس راغله. نور څور پسې دا نیک سړی راغلی. باچا حیران شو چې دا څنګه کار دی وی دا څنګه چلې دا هما دسه معاملې لیکلو وخت کې هما دا لیکلو او اوس دا سړی مال روغ راغلی. نو چې کله دا نیک سړی راغلی نو باچا ته مکه و نصیحت کوي. باچا سیم نیکی کوم کې سره داغه د نیکی په وجه احسان کوه زګه چې کم بدکاری او داغه د پاره د بدی چې کم داغه پورا ده. باچا چې دا سړی روغ یولې تعجب وکړه پوښتنه ورنه وکړه پاغه خط کې ني سو وکړل یعنی تعالی چې ما خط درکو تاسو غو دوه ورته چې یار کله وزستا دربار نو وتلم وای ما سره پلانې کس ملاو شو او هغه زمانہ دا خط واغسلو نو ما ورکړل. باچا دنه پوښتنه وکړه هغه ماته دا خبره کړې و چې ته زما مبارک دا ګمان کې چې زما د خورینه بدبوئزي دا ورته چې ما دا خبره هیڅ کله نه ده کړې. دا ورته چې هغه سړی هم ماته دا خبره کړه چې دا سړی راوځي او خلکو ته چې باچا د خورینه چې کوم دا بوئزي نو دا ورته ما دا خبر کلم نه کړې. باچا ورته ویل چې خاوي بیا وې سو وجه چې تا په هغه ورځ باندې خلمنی لاس کې خوستلو او ما ته رانږدې شو په خپل د لاس کې خصو نو د کس ورته ویل چې باچا سره سکار دی هغه ورځ باندې چې کوم نه ما خوراک کړه په خوراک هغه وګوا او د وګې د وجه نه چې کوم نه ما هغه خپل باندې لاس کې ما ویل چې تا ته چې کوم نه هغه دا بوی چې کوم هغه در نشي. نو باچا ورته صدقتا ارجع الى مکانک فقط کفل مسیان. باچا ورته ویتاری شیل خط خپل کور تلاړ شم په امن سره لاړ شم او دا بدکار ته په خپل من چې کوم نه دا بدی دا وی پورا شولا وی په کوم ورځ ما چې ته ما ته ډیر نږدې راتلی تاسو سره چې کوم یو سړی هغه حسد کوم هغه په خپل چې کوم هغه په بدکاری کې چول خوري کې راګر شلو. نو دی واقعا معلومه شوه چې کوم انسان حسد کوي کنه نو دا حسدګر انسان الله نه کامیابی. الله دې موږ تاسو د حسد نه د دې بیماری نه پامن کې وساتي. صدق الله العظیم.